اسرائیل شي یو ځوان و ډېر ګناهګور و به دا کلي خلک په ولګېدل د کلي نه یې وشوړو بل کلي ته لاړو هغې د کلي نه وشوړو مسلمان د انسانانو په بستي یې شه دته ګذران ګرون شو یو غره ته لاړو د هغه نه بعد په ده باندې لوږې راغلې حالات راغل تکلیفات راغل چې به خپل پردی یا مخ ده نه وړی رشته دار یا مخ ده نه وړی په نومي انسان په تو باندې سلام یا نه اچای او خروک شوق کمای یا روشي دا یې په داسې ځای باندې ودرېد چې نېره مرګ ته ورنږدې ده د لوږې د وجې نه په یو ځنګل شه الله ته په شاړو لګیا شو وایي چې الله خپل ټوله پرېږدون که خپل دی او که پردي دي زه ټوله پرېږدون و الله په مو باندې داسې وخت تر روان ده چې نن مې د خپل وجود یا مو سره وفا نه کوي دا ما پرېږدي دا ما پرېږدي الله و الله زه تو ته سوال کوم یو یا الله که چیرې مو ته په سزورو کولې د تو په سلطنت او په حکومت شه زیاتول ارسي او د مو په معافي باندې کمیر سي بیا الله زه سوال نه درته کوم چې مو په عذاب سره تو په حکومت شه او په سلطنت شه زیاتول ارسي یا مو ته په عذاب رو کولې سره تو په حکومت شه ډېرول ارسي بیا الله زه تو ته سوال نه کوم و یا الله که چیرې به مو عاجز ته په عذاب ورکولې سره تو په حکومت شه زیاتول نرسي تو په سلطنت شه زیاتول نرسي او مو په پرېږدولې سره تو خزونه کمیږي نه الله به د عاجز سوال درته کوي زه خپلې ټولې پریشاني نن مې د خپل وجوده پرېږدي دا مو سره وفا نه کوي الله معاف مې که ربا زه چاته وی الله زه نن جوړه در سره کوم زه تو روزي کوم ربه معاف مې کا الله معاف مې کا دا سلګي کول روح یې پرواز وکړو موسی علیه السلام ته رب وحی وکړله چې پایره پلونکي ځنګل شه د مو یو والي پرېږد ته ملګره مې ده او وفات ته ویر شي د د کفن د دفن انتظام وکړي د کفن او د دفن انتظام وکړي او کلی وطن ته دا اعلان وکړه چې سیک یې په جنازه ودرېدل دغه زه مغفرت کوم موسی علیه السلام سره د کلي اوله اعلان وشو روان دي په منډه منډه چې کله ځنګل ته رسېدل وازون یې ولید چې دا خو هغه ګناهګور انسان د چا میټ د کلي نه شړلو هغې ویل چې موسی دا خو هغه سړی د څرنګې دومره د الله محبوب جوړ شو چې د په جنازه سیک درېږي الله د هغه مغفرت کوي ای موسی دا څرنګې موسی علیه السلام رابطه وي الله د تو ملګره ده دا خو میټ د ګناه د وجې نه کلي نه شړلو الله پاک ورته وایي چې موسی د دوله کارګزاري ورته بیانوي وایي چې په د آخر شه داسې سوي خبرې کړي دي چې زه خپلې ټولې پرېږدون ربه مو خپل زونه وفا نه سره کوي او که تو حکومت شه کمایر سی د مو په مغفرت سره به مې ما معاف کوه او که چیرې تو په حکومت و سلطنت شه زیاتول ارسي چې مو ته سزور وکړې به سزور وکړه را او که یا الله دا نه کړي به مې معاف کړه وایي چې موسی چې سیک یا نه و مو ته پریوت کوي ته څه ویې مو غیرت وې دا برداشت کړي چې زه مخونه وړم وایي چې غیرت مې نه برداشت کوله دا خبره دا خو مې خود معاف کړی ده باندې چې سیک جنازې ته ودرېدل دغه ما معافي وکړله دغه ما معافي وکړه دغه زه معافي کوم نن عزتمند دغه شپې او ورځې روانې دي د حسن بصري رحمت الله علیه په دور شه یو ځوان و د پلور نه ډېر جایداد ورته پوته و و دی په ګناه باندې ډېر دلیر و د میر ډېره دیندار یې وه میر یې منې کوو چې د زنې و د غلې و د ډاکې مه کوه د خدای نه وډارېږه ارسا چې حسن پله د ویرون حسن بصري پله د خپل اشتباه وبوسه مخې ته قبر آخرت روان ده د دې میر خبره نه منله لګیا د خپله په مستي او په نشه شه زندګي تېرئ په ده باندې بیماري ولګېدله او داسې بیماري په ولګېدله چې کاټ ته یې وچو د کاټ نه د چېږېدلی نه و په دغه ټایم ښې عادې ته وویل چې عادې کړی هغه حسن مې درته یادو مو په وجود شو خو دا هم شته نه چې زه ویر شم چې ده په لوستې به وبوسم مو خو زړه غواړي چې زه الله سره جوړه وکړو الله روزي کړم او ته به وبوسم ادې ویر وی نه شي چې حسن روشي مو په لوست مو زه د ده په لوستې به وبوسم مېره ورته ورغله حسن بصري رحمت الله علیه ته ورته ویل چې مو یو داسې بچی ده چېرته رالوړ شي وایه تو په لوستې به وبوسي هغه د سبق درس ټیم و هغه انکار وکړو چې کله روغلله بچي ورته ویل چې ادې حسن څه درته وویل وایي چې بدبخته زمانه حسن انکار وکړو تو طرف پله نه رسي مو درته ویل چې پرېږده د الله نافرماني یې دا یې ورته په ژاړو شوې چې وا دی زه په خپل مرګ نه مخکې څه وصیتونه ته کوم خو په تو یې قسم وي چې دا وې سر ته رسوې وایي چې بچیه څه وصیتونه وایي چې ادې زه چې کله مړ شم
به د خپل ټکرای دا مو غوړې تر وچاوې به مې په د ګالیه شکر شوې خلک ته مې وشایې چې مو هغه ملګري هغه یورون هغه دوستون چا د مو سره په یو ځای باندې په ګاډې واډې شې شرېدل چې مو په داسې حالات شې وویني چې اخونه رو د ګناهي نه پرېږدی وی چې واده دوام وصیت مې دا ده چې زه مړ شم مسلمانې په قبرستان شم مې ماشا خوا د کافر قبرستان ته مې یېسه مو ته پته ده چې مور به مو ته ډېر په غوسه مو ته چې عذاب روکوي چې نه را مسلمانې ته تکلیف ونه رسېږي مو ته د تکلیف ورسېږي داسې خبرې وکړلې او کې شریک کړې ربه روزي شه ربه روزي شه او روح یې پرواز وکړو میر یې بیا ورغله حسن ته وی چې حسن بصري اد کیم ملنګ بچی په بارش چې در ترتلل چې تو په لوستې با او بصیر سره لوړ شه آنند دنیا نه لوړ مو سره لوړ شه نن جنازه خو په بندې وکړه حسن بصری رحمت الله علیه دغه جنازه نه ونه منکری شو په جلال شو دای په کوم اعمال شو دو بیا روغله خپل بچی ته نوستلو حسن بصری رحمت الله علیه په خیب یا اولاد الله په خیب شو راغی وی حسن سرنګ مو د ملګری نه د جنازه نه انکار کوي مو ملګری وفات ته تو ترسي چې جنازه ته انکار کوي حسن بصری رحمت الله علیه چې کلر چیک شو فورا الروان د زون کیر طرف ته او د غزون د امیر د خپل بچی ته نوسته د ویش کې ته ای چې دروازه وټکېدله د ژغور ته کو چې سې کې وی چې حسن بصری سرانګې روغله وی چې الله ار لړلای چې مو ملګری ده زی چې وګورو چې د الله ملګری ده سرانګې د الله دوستا په خپل لوسه غسل یا ور کړل کفن یا ور کو جن زل مين زیا پوکو عزتمن دې میډ رب ډېر غفور او رحیم ذات ده خو چې صبر دستر غړېږي چې په مرګ د سترګې پټې شي عزتمند بس به مساله ختم شله مساله نن عزتمند د سترګې مې غړېږي عزتمند دا جهان فانی ده ډېر د ونه لیدل چې خپل اول خو چې په 40 وړې به د وجود هغه زیر او هغه طاقت نه چا کیم په دا نامک شي 30-35 سال عمر شي چا کیم ځواني او کیم شباب او کیم طاقت یا ختمول باندې روان شي لون د ورسته روان شي 60-70 سال ته چې راسي به ته د خپل ځون د خدمات یا نوې د خبره دلیل د چې بیا رابطه درېدل دي او شی الله ته حساب ورکوي عزتمند په د 13 وخت باندې سړی تباہ وبسي خپل الله سره جوړاو کی هر شپه د الله د طرف نه درې ورا پشپاشه اعلان ورکړي چې سیک شتا چې مو سره جوړه کای سیک شتا چې تباہ وبسي چې زی جوړاو زی تباہ قبول کزونه روزي شو عزتمند هغه شپه ورځ شری دي چې د الله د طرف نه خپل اعلان ورکړي زی عزتمند ته به طریقه در تشایم به دعا کوي په کولا په زړه په خوږه باندې اور وی عزتمند انسان ګناګور د مشتو سے ټوله نه خاطو یې ګنای نه کوي عزتمند طریقه دادو چې سړی توبه او بوسی دواره کته سوالات توبه لمنځو کی اغه نه بعد الله تسول زوريو کی او الله معاف مې کرا باز په د خپل کړي ګناه باندې خپای الله نه روزي شه او په صحیح زړه سره په د خبره باندې پریشان یا شه چې د کیم وخت تیر وخت ګنای نه کړی دي इसका पशे लगे लो सुनर उनसा आइंदा शाज़ मुका चीज़ द गुनाह तरफ ता नजदे नवर्स दादे तो बेतरीका दो उपदाना अफजाला खबर अदा कि यो सड़ाई सवालत तस्बीह अलमिंजु की तस्वालत तस्बीह अलमिंज द सलेर रका तस्वालत तस्बीह अलमिंज दा पा हदीस शे दे दिम रज़ियत अजर व असवाब रगला दा चीज़ना मुहद्दिसिन खो उना पर सटशवी दी चे दिम राजर व सवाब दिम राजर व सवाब दिम राजर पदे सलेर रकाते बंदे वहाँ वीचे दा कमज़ेरा दा हदीस ओ इज़्ज़तमंद उलमा वर नकल कड़ा दे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह नकल कड़ा मजबूत तरीका दो दे ताबिईन दे दौर ना तरनन तरीका फिर सिमरा बुजुर्गों दी पदा बंदे अमल र कई बल तरगीब वर कई सलेर रकात इज़्ज़तमंद सवालत तस्बीह अलमिंस चतो उके तो अल्लाह ताला जोड़ गुनाइना माफ कई नवी गुनाइना दा माफ कई पपटा गुनाइना पजावाता गुनाइना खताअन गुनाइना अमदन कसदन गुनाइना सगीरा गुनाइना कबीरा गुनाइना टोल गुनाइना दे अल्लाह ताला माफ कई दे मरा घाटा खबर दो तो सड़ाई सवालत तस्बीह अलमिंजु की देखना बाद रब तरफ ता मुतवज्जिह शेष के उर्तते का इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन व दे मगफिरत कई चिकला दे तेबाउ यास्तला इस्ते बे सरा इज्जतमंद अल्लाह रसूल फरमाई अताइब
युज़िबु मिन अज़्ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहु गुनाह ना देते बाउ यास्तला दा दस दालका दा गुनाह चे कड़ा नहीं योरे वाद शेरसी चे आगा कि ममज़का दे चे गुनाह कड़ा ये गमज़के ना अवियर की दा ममज़का पौरे दे कियामत गा वही कहे ना मिटाओ की दा किमा फरिश्ते चे लिकल कड़ी आगा अमल नमे ना अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाओ की ऐसा फरिश्ते जड़श खुश्ता खबर तोल गुनाह लिदला दा हदीस मुबारक शर्ती चे अल्लाह पाक ते फरिश्ते दे जड़ना खबर उबोसी ये दख सड़ी दा गुनाह कड़ा बल्कि जना रेवात शगोदार सी चे सही तौबा उबोस गुनाही ना अल्लाह पाक पनेकी दरता बदल की जियोताई पनेकी दरता बदल की नो इज्जतमंद तेबा उबोसी खो तेबे इज्जतमंद दा मनाज दा किए मकसद दिल मांजीना न कौल तेबा दे हुई अस्तला द न कौल अजर चे द का जोकड़ी दे दी दे दगे गुनाह अल्लाह दर तमाफ को खोय सो दगे ना बाद दकिन मांजना ना पोते दी दर गर जवा उड़ता उला गेरा तेबे माना दान दे चे बास एस पद गोदो एकशना बास आर शाई माफ थी ना कचा हक ते खडला दा एक त हक होरा सवा एक त हक होरा सवा एक त हक होरा सवा ज़कात ते नदा अदा कड़ा ते बाद हुई अस्तला ऐसी सोब उड़ताओ का ऐसी गला गला अदा कवा रेजे नदी निवलिए दा निवले गुनाह माफ शो खुदा रेजे दर बंदे पोते दी बिया दा रेजे दे रमजान तेर शेगना बाद ये बिया नसा हज दर बंदे फारज दा तो नदा कड़ा ते बाद हुई अस्तला बिया हज ता नियातू का हज बिया कवा जना आमाल दा सिदी चे पते बेना बाद अगा हक दर बंदे पोते आवे बिया कवे जना गुनाही ना दा सिदी चे बेगश मौका बिना लका शरोब दे छली दे खत्म शवी दिया दा से जना या बल गुनाह चे देखे तरीका नहीं दे वापसी कौले नो आगा खो अल्लाह माफ करल ओ द जना दसे इज्जतमंद आमाल दी चे देखे दे ताखीर गुनाह अल्लाह दर तमाफ काई चे अल्लाह तवेल चे कवा खीर कड़ा दाय दर तमाफ करल खुदा शाही वे बिहार गरजावे वो इज्जतमंद अल्लाह माफ कर अल्लाह माने कड़ा चे दासे मा कवा तो प बंदे वे रगले एदगे चे जाला केजित कजाय अस्ता दर बंदे ए जाला नहीं बियागा दर तमाफ तो नो पदा से तरीके सर हमें तो दगे तानियाती ना हो कि ख्वाशा में दे इंशाल्लाह आमीन अल्लाहुम्मा हदना वहद बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा करीम रब्बद अर्श अज़ीम मालिक ये दे कुल कायनात बादशाह या इलाहुल आलमीना मिश मानी मिश गुनाह गोरी एमिश पुआतन चे दकिम हालात तोरो उस्ती दी अल्लाह दे मिश दे गुनाह नतीजा दो अल्लाह दे दे मुबारक मियाश्त दे खातेरा मिश ता मग़फ़िरतु के ओ पिरा उम्मत मुस्लिमा ता मग़फ़िरतु के रब दे मिश गुनाहिना माफ़ के अल्लाह त दे मिश ना रोजिशे शर्म पर्दे में उसोते ज़िल्लत दे रसवाई ना में महफूज के दे इज़्ज़त ज़िंदगी में नसीब के दे हशोली ज़िंदगी में नसीब के दे आराम व दे राहत व दे चैन व दे सुकून ज़िंदगी में नसीब के अल्लाह दल मंजिना व दसीना रेजे तरोवे में पखपल दरबार आलिया से कबूल के अल्लाह दे खपल इल्म ना इल्म रोके दे खपल हिल्म ना हिल्म रोके तकवा तवक्कुल सब्र तवज़्ज़ो इखलास र नसीब के अल्लाह सिमरा गरीबों मिस्किनों पो उम्मत शेदी या इलाहुल आलमीन देगे या इलाहुल आलमीन एगेता दे ज़रूरियात दे पीरा कौले इंतज़ाम के करीम अरब बचा बंदे कर्जे बोझिए दे सार ना किस के या अल्लाह चा कारोबार नहीं हलोल कारोबारी ना वेर के या अल्लाह दे चावी एगेता बरकतिना पशो होचवे या अल्लाह हशोली में पनासीब के दे गमे बुशकुल ना में उसोते या अल्लाह उमर से सिमरा भी मरोन दिएगेता शिफा वेर के मर्दगोन दे अहले इस्लाम दे टोले मग़फ़िरतु के या इलाहुल आलमीन मिश बिया आखिर से सुल कई अल्लाह ए तो दे रसूल हदीस मिश्तर रसीदला दा चे मिश रब डर हयानो को करीम दा कला चियो बंदा बरागलो सीना दा थे उड़ता जोड़ा की वो हुई इनसी बेदा मिश अल्लाह ता दे गेलो सेना हया वेरसी अन यरुद्दुहुमा सिफरन खायबतैन किस तरह के वेदा खाली वापस केजी अल्लाह मिश लो सीना तनी उलिदी अल्लाह मिश गुनाहिना माफ का अल्लाह मिश ना रोजिशा अल्लाह खशोली में प मुकद्दर शेका दे गमे बुशकुल ना में उसोता दे मखलूक ते मुख्तजी ना में उसोता अल्लाह कला चे मार्ग रो वाले ओ प मार्ग में स्तर के पटावे